که تاسو نه سړی تپوس وکړي تاسو نه سړی تپوس وکړي چې که په دعاګانو کې څه وی نو پیغمبر به دعا کړې وه د بدر په میدان کې به ټول کافران مړه شوي او جنګ به راغلی نو اواز رانغی که په دعاګانو کار کېدی ابراهیم علیه السلام به دعا کړې وه نمرود به تباه کړی و او اور ته به یې دنګلي نو که په دعاګانو باندې کار کېدی نو سرور کونین د احد په میدان کې خوش شو د شپې نه به یې دعا غوښتې وه په حالات به بدل شوی وی دا رنگ والا مور کوا دا رنگ والا مور کوا که په دې باندې خلک غلي پاتې شو کېدی شي ته بل دا خبره وکړي که خدای سره دا طاقت وی ته ما په خبره پوه نه شوې که خدای سره دا طاقت وی نو چې په طایف کې په عقاید جهان باندې ګزارونه کېده نو دا خو د خدای پیغمبر په کار چې خدای تپوس کړی وی که نه دا یو سوال خدای کنه د مال جواب را کوي په کار چې خدای تپوس کړی وی که نه چې د بدر په میدان کې عقاید جهان نه 14 صحابه کرام شهیدان کېدل نو په کار چې خدای په خیرت کړی وی که نه پکار چې د احد په میدان کې د عقاید جهان رخصار خوږېدو خوله مبارکې وینې کېده په دې لوی ګندي کې د عقاید جهان اوسپنه ننوتې وه یو صحابي وایي چې دومره حد د جوره تلې وه چې ما ورته د جام نه غاښ اړم کړ د ما د جام نه غاښ مات شو خو اوسپنه د حضور د تندي نه راونوته دې پسې دا ټکي بیا را روان دی که خدای سره دا طاقت وی د خپل پیغمبر تپوس به کړی وی نظام الدین اولیاء رحمه الله تمام خبره خو وایي کنه دا سوچ خو پکار دي خبرو ته کنه او خدای د خپل بندگانو تپوس کولی شي تاسو بیا مواد را نه کړئ خدای د خپل بندگانو تپوس کولی شي موسی علیہ السلام مقابله ته فرعون وروته د خدای دعوی وکړه د سین په چپو کې اوچت کړ اواز زمين را نه غي سره د لښکر د توسین په چپو کې اوچت کړ نمرود ابراهیم علیہ السلام مقابله ته وروته یو ماشي ولا خدای را پیدا کو داغه الله سي داغه بشي دړې وړې کا ابراهام چې د الله په کور باندې حمله وکړه رب العزال جل جلاله هغه وخت افسوله تیارې راولېږلې د مارغانو په شکل کې ګوره د توتکر کې په پنجه کې به سکانې راشي په خبره پوه نه شوې او الله د هغې نه تمبم جوړ که سیبا چې د کم کافر په سر به را پرېوته د هغه نه او دا تینه به لاندې بوټ ووته